لیوال صاحب محترم د خپل نظر درلوده، سوال نه درلوده. راځو بارګزي ته چې دی ځان د دې نظام غړی بولي. قربان دې شم، قربان شم. دا د دې نظام غړی ځان بولي. هر څوک د اسلامي بیرغ ځان سره راوړي، ګوره حق حوالیات ورکوو ځکه په دې بیرغ باندې مونږ سرونه قربان کړي. بارګزی ځان د دې نظام ملاتړی بولي او په داسې جي کې طالبانو ویستلی ده چې چاته ویلی هم نسي که نه. خو په حال بارګزی صاحب مهرباني وکړه، طالبان له امریکایانو سره ورباندې د کابل له مزدوره بېواکه او بلواکې ادارې سره جهاد په څه معنا مهرباني؟ سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او ستاسو مېلمنو ته. سوال مو د تاسو لپاره بارګزی صاحب په زړه پورې راوړی ده. ډیره مننه کوم. اختلافات لرو، هر څه لرو، خو د ادب په چوکاټ کې چې کله مخامخ کېږو بیا نو بیا سره معلوم وي چې د ښځو په جامو کې څوک پټېږي. دا خو واضح معلومه ده. یو دقیقه خبرې کوم پرېږده، هیله کوم پرېږده، لاس بنا چې بارګزی ګوره هیله کوم ما پرېږده چې خبرې ته غوږ بیا دقته کوم. زه داسې 50 څاپېړې وهم، ته باید لاس وانه چی ځکه ته امریکایي ته لاس نسي اچوی، خپل افغان ورور ته باید لاس وانه چی. ما درته اول وویل چې خبرې به کوو، اختلافات خبرې په هر حال. خو بارګزی صاحب سره معلوم یو، سره معلوم یو، سره معلوم یو، سره معلوم یو، ګوره سره معلوم یو، بارګزی صاحب سره معلوم یو. لاس بنا چې کچیرته کوم طالب در چوفان کې د افغانستان په هر ولسوالۍ کې راایستل سوی، هر ولسوالۍ کې ما ته غوږ نه نیسې. کچیرته کوم طالب د تا کور ته راغلی، د تا د زنانو پرتوګې اچولی وي، کچیرته کوم طالب د تا کور ته راغلی د زنانو پرتوګې اچولی، لعنت د په هغه طالب سي. د تا د خور کالي اچولی، لعنت د په هغه طالب شي. خو لیکن که ته یو اسیر نیسې جبرن ظلمن قصدن د امریکانو په مشوره هغه ته د زنانو کالي اچوي او تا په خپله ځان سره د زنانو کالي اخیستې تر څو یو اسیر ونیسې، یو افغان ونیسې، کالي ورته بدل کړي، په دې د چا حیثیت نسي کمولی. داسې پیښې د صحابه په وخت کې ډیر سوي دي. ډیر صحابه دغسې د کفار او مشرکونو نیولي تر هغوی خلکو ته کم راولي، لیکن الله پاک چې هغوی ته عزت ورکړی. نن هغه خلک چې د صحابه په اصطلاح د دوی توهین یې کوه، نن صحابه معززترینه خلک دي. هغه توهین کوونکي نوم حتی لا څوک نه پیژني چې دا څوک دي. هغه څوک چې نبي علیه السلام ته ویلي چې دا العیاذ بالله ډېرې سختې جملې دي. قرآن کریم کې آیتونه راغله اسمان نه نازل سو د هغه چا په باره کې چې نبي علیه السلام یې میراثي بله. نن د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په میلیونونو امتیان دي، لله الحمد. دې نه به تیر سو، خو بیا هم هغه څوک چې د تا کور ته راغلی او د تا د خور یا د مور یا د بي د ما په پرتوګې اغوستی، زه د سره یم بارګزی انتقام د زه اخلم. اوس راځه بحث ته. مبین جانه خبره داسې ده چې کلي ستا په لاس کې ده او واک ستا په لاس کې ده. زه دلته مېلمه راغلی یم، کوشش وکړه چې نظاقت مراعات کړې، ځکه کلمه دې شاته لګېدلې ده او د اسلامي امارات د اطلس نه غږېږي، ځکه چې د اسلامي امارات ښکارندویي نه تاسو کوئ، ځکه دا بیا نړیوال زه ستا ته به لږ نه قلم د اسلامي امارت له بیرغ سره مینه. ادبي بحث وکړه، راشه ما سره نظامي اکاډمیک بحث وکړئ، نظامي اکاډمیک او جګړهیز بحث. ما خبره واوره کنه بیا دغه جینه شړم د تیبه د قصه ختمه سي خبره اورا ځان نه جوړه نه دغه بیرغ نه ده. دا دې سره زه مینه لرم، دې سره زه محبت لرم. امپراتوري ته نه پرېږدم چې په افغان غریب ولس باندې امپراتوري وکړي. راشه کلي ستا په لاس کې د چاړه بارګزی خبر ته غوږ ونیسه. دا لکه څیرې ډول خبره کوه بارګزی. د طالبانو یو ډاز خو ته تر جرمني پورې ورسولې، نور څه وکړي؟ وای چې په یو ډاز تر لندنه پورې راسي. ما لیدلی د رفتار د غلامانو، ما لیدلی د رفتار د غلامانو چې په یو ډاز تر یورپه پورې راسي او سپي مینځي. ما لیدلی د رفتار د مزدورانو. موضوع ته راسه، په سوال باندې که څه لرې مهرباني وکړه. سوال لرمه زه کاریسان نه یم چې دلته په یا نور د چا نوم به نه اخلې، هیڅ چاته د توهین حق نه لرې. هغه دلته موجود نه ده. کله چې خپله راغی تا ته باید هغه جواب درکړي چې یو څوک موجود نه وي بارګزی ته حق نه لري چې د هغه په باره کې خبرې وکړي، ولو که هغه د موږ مخالف ده.
خو څوک نه پرېږدم چې د هغه نوم واخلي یا توهین وکړي. ستا نوم اخلم، ستا نوم خو باخلم، ستا سره بحث کوم، ستا سره مناظره کوم، اما ادبي بحث را سره وکړئ. داسې به نه کوئ چې زما هغه خبرې یو دقیقه کنټرول کوم. بارګزی صاحب بره لیوال صاحب ناست ده، لیوال صاحب سره به خبره کوم. لیوال صاحب محترم خبرې به کوو. لیوال صاحب محترم تاسې وایاستئ چې د کفري حکومتونو سره، د کفري یرغلګرو سره جګړه، جنگ، جهاد موږ بند کړلو او د افغان حکومت سره جهاد فرض ګڼو. اما دغه فرض د چا د خوا څخه راغلی؟ دغه فرض د اسمان الهي کتابونو د خوا څخه راغلی که د یو شخص د خوا څخه راغلی؟ یو سوال. دویمه خبره در څخه کوم، تاسې د غازي امان الله خان بیرغ ته اشاره وکړله. آیا د غازي امان الله خان نه به تاسې افغانستان ته ژمن واوسئ؟ آیا د غازي امان الله خان نه به تاسې افغانستان په نړۍ کې د همسایګانو سره یو د مهرباني وکړه موضوع باندې ګوره، طالبان له امریکایانو سره اوربان د کابل له نظام سره جهاد، دا په کومه معنا؟ جګړه ټول د دغسې مسایلو سره شریکه ده. د افغانستان دغه جګړیز حالات چې دی دا ټول په یو بل پورې هیله کومه چې دلته امپراتوري په چا ونه کړي. هیله کوم دلته یو افغان پرېږده چې خپلې خبرې وکړي، د یو چا نه پوښتنه کوي. هیله کوم بارګزی صاحب د دغه ګوره خبرې ته غوږ شه، د دوه سوالو جواب به درکړي، بیا به نور سوالونه مهرباني خبرو منځ کې هیله کوم ته مدانګه کاملا 2 دقیقې به ساعته وخت مهرباني بارګزی صاحب محترم، تاسې که آیات حدیث ته ژمن وئ، ژمن یاستئ، د موږ لومړی به سپین بیرغ ته درناوی کوئ. هغه په دې معنی چې تاسې به واضحه پې لیکل شوي دي لا اله الا الله محمد رسول الله. بارګزی صاحب مداخله مه کوه لطفا، کنه ګوره بیا ته جواب ورکړه. ما جنرال صاحب بند که بیا وخت ورکړه. ګوره که تاسې د مسله د افغانستان د بیرغ وسیږي، موږ تاسې مخکې وویل چې دغه یو ډېره وړه مسله ده. موږ کله چې د اشغال خاتمه حتمي کړو، دلته د اشغالګر کلن ووځي افغانستان کې، یوازې د افغانانو بیرغ ورژغېږي. اشغال ته نه ورځو، بیرغ ته ورسئ، بیرغ باندې ورژغېږي. ته ما خبرې ته پرېږدې که نه؟ ته خبرې ته پرېږدې که نه؟ ته جنرال صاحب سره ستونزه لرې، ما سره یې مه لره. ستا سره ته ګوره، ته د اماراتو د ادرس دې درته وایم که نه؟ مهرباني وکړه اوس شهاب لیوال صاحب خبرو که دا په ادب باندې نه پوهېږي، دا ډېر بې ادبه خلک دي. شهاب صاحب یو عالم ده، عالم د دین ده، لیکوال ده. محترمه بارګزی صاحب، تاسې شاید لایف وګورئ، که لایف ګورئ نه، نور هېوادوالو ته موږ د بیرغ په هکله ووایو چې بیرغ د موږ کلیدي مسله نه ده، خو مسله دلته د موږ د نظام د موږ نظام اسلامي ده، د موږ اسلامي نظام د دې نظام لپاره میلیونونه قربانۍ ورکړل شوي دي. همدغې نظام په واسطه موږ 3 امپراتورۍ ماتې کړي دي. همدغې عقیدې پر بنیاد موږ نړیوال خپل ته سرټیټې کړي دي. موږ به د دې بیرغ لپاره تر هغه وینه تویوو چې دا بیرغ به د ارګ په سر راپیږي، دا بیرغ به د ټول افغانستان د ازادۍ لپاره راپیږي، دا بیرغ سیوري لاندې به د چا عزت تر پښو لاندې نه کیږي. او خبره راغله د افغانستان کې د امان الله خان وفا او عهد او کار او تعهد ته. امان الله خان افغانستان ته هیڅ داسې یو بنیادي کار نه ده کړی، لکه اشرف غني او نورو غوندې یو لاسپوڅی سړی و. بس کله چې لکه اوس که اشرف غني یو معامله امریکا سره وکړي او معاهده وکړي، داسې یو معاهده یې وکړله او دلته غټترینه ضربه د اسلام ته ورکړله. هغه سړي هغه سیکولریزم دلته نهادي نه کړ، هغه دلته یو پردی او غربی مکتب دلته نهادي نه کړ، دلته د افغان پیغلې له سره پړونه لرې کړ. امان الله خان افغانستان ته کم بنیادي کار کړی ده؟ د انګلیس په مټ دلته پر افغانانو تحمیل شوی او د انګلیس پر مټ بیرته له دې هېواده ووتو، ولاړ به درې. بس دلته یې کړکېچ او دلته یې جګړه او دلته یې نارواوې وزېږولې، ولاړ به درې. خبره راغله وروره ګوله چې موږ د موږ کارنامې، د موږ قربانۍ، د موږ رشادت نړیوالو منلی، د موږ دښمنو سر خطرناکه دښمن امریکا منلی، تاسې به خامخا منئ، مجبوره یې ومنئ. جزاک الله خیر. درې امپراتورۍ دې یادې کړلې، هیله کومه درې امپراتورۍ ما پرېږده مبینه چې خبرې ورسره کوم. درې امپراتورۍ دې یادې کړلې، کومې امپراتورۍ دې ماتې کړلې؟ مهرباني وکړئ. ستا خو ټول پیدایش 25 کاله کېږي چې سوي دي، ستا ټول پیدایش 25 کاله کېږي چې سوي دي. درې امپراتورۍ څوک؟ دا 3 امپراتورۍ مسلمانانو ماته کړه که نه؟ دا 3 امپراتورۍ ستا د اماراتو په ادرس نه دي ماته شوي، دا 3 امپراتورۍ د اماراتو په ادرس نه دي ماته شوي. محترمه قاري صاحب، شهاب صاحب، اسلامي عقیدې ماته کړه که نه؟ دا 3 اسلامي عقیدې کې خو زه هم یم. اسلام
اسلامي عقیده کې موږ يهوديان درته ښکارو د افغانستان مجاهد ولس ته يهوديان عیسویان ښکاري ولې هر څه په ځان باندې یعنی زه مسلمان زه د افغان جغرافي یو اوسیدونکی یم مسلمان اما ته زما د ادرس څخه غږېدلی نشې محترمه ته د لیکچر ته راشه لیکچر مه ورکوه سوال ته راشه دلته موږ چاته وخت نه ورکوو راته ووایه چې ته امپراتورۍ کومې امپراتورۍ 3 سواله دې وکړې د 2 سوالو نور حق لرې دلته لیکچر او کمپاین ته موږ چاته اجازه نه ورکوو خلک وژنې 3 سواله دې کړي دي مهرباني دې دې سوال جواب هم ورکړه 2 سواله نور حق لرې د موږ د لایف د اصولو مطابق نه دلته چاته لیکچر ته جواب اجازه سته او نه چاته د کمپاین کولو اجازه سته 15 سواله ښه په سړه سینه درته جواب کوو دې نه زیات د بیا لاړ څه کاره مالته کښېنه چې په یو ډز تر لندنه پورې رسي ما لیدلی د رفتار د غلامانو جنرال محترم د دې ورور په حق سوال په حق به ورته وایم که نه چې موږ درې امپراتورۍ څنګه ماتې کړې درې امپراتورۍ د اسلامي عقیدې ماتې کړې دغه اسلامي ایډیالوژي درې امپراتورۍ ماتې کړې انګلیس یې مات کړ روسان یې مات کړل اوس الحمدلله ثم الحمدلله امریکا یې ماته کړه موږ طالبان د افغانانو بچیان یو په همدغه افغانستان کې دېږدلي همدغه افغانستان کې ژوند کوو الحمدلله چې زه اوس نن لایف هم راغلی یم د افغانستان له ټاټوبې د مظلوم ولس له غېږې سره آنلاین یم لږ تا غوندې د اروپا نه نه یم راغلی د سوسیال خرو غوندې نه یم زه په خپله لیوال صاحب زم چې فلسطین نه نه یم راغلی لیوال صاحب محترم ادب باید مراعات کو تا چې دا اوس لیوال صاحب سوسیال خوار تا ته ادب ښیي ډېر د عجیب ځای ده مهرباني افسوس مبینه افسوس 2 سواله نور لري دلته لاندې سټوډیو ډاکه ده بارکزای دومره وخت چاته نه شو ورکولی ماته وخت نه راکوي دلته سټوډیو ډاکه د 15 دقیقو نه چاته زیات وخت نه سو ورکولی مهرباني وکړه ما هغه څه ته نه پرېږدئ چې زه هغه څه د دې ولس مهرباني وکړه که دلته موږ دومره وخت نه لرو چې چرندیات واورئ سم خبره وکړه دلته سټوډیو ډاکه ده باید افغان ولس غوږ خبرې زه یو سوسیال خور یو کلبسه خور یو سکشوی ته باید یې واورئ د افغان دا اوس څه کوي دا بیچاره خو کاږ و طالب جانه چې دی د په کوناټي ویسته ولې د په دې سار نه ویسته دا بیچاره نه د لیونی جوړ که نه طالب نه مې ګیله راسي شاهین صاحب طالب نه مې ګیله په دې راسي چې په کوناټي دې ویسته خو په دې سار به دې ویستلی دا بیچاره خو د تیکه و پرچه کور ته پرېښود لیونی اعصاب خراب زه اوس ښه د لیزریان راوتلي دي دغه سر ویستل ډېر سوي دي تیکه او پرچه د ورځې یو ویس ګولۍ خوري دا شهاب صاحب شیرزاد نه ده هغه ما ته وویلې دا د ورځې یو ویس ګولۍ خوري یو ویس ګولۍ چې بېادبي د ما پې خره ته ورکې لیونی کېږي دا به څنګه په سر پاتې سي یو ویس ګولۍ لیوال صاحب د دې خلکو موږ تجربه لرو مهرباني وکړه څه تبصره پرې لرې مهرباني ته سوال په حق ته ځواب ورکړه که څومره دې ته مطرح ده سره بحث کوو او څوک چې استدلال منطق نه مني منطق نه مني دا بیچاره په داسې یو حالت اخته ده چې اوس د خبرې سر او بارې په خدای که ښکاري دا په جرمني کې د بینیفیټ اخلي سوسیال اخلي کلبسي اخلي هغه شاهین صاحب بل څه نوم د هغه معیوبانو ته چې ورکوي ډیسیبل پیسې اخلي دا زوی مړی 3-4 ایرو د میاشتې تنه په دغه ډیسیبل او میسیبلو کې اخلي دا ډیسیبل کیس یې هلته ورکړی ده قربان دې شمه ګلالایه سلام د بیرغ ته سلام قربان دې شم سلام عزت که جار دې سمه قربان دې سمه وروره بچی آفرین نر سړی الله دې زوی همداسې مجاهد او غازي غټ که بچی الله دې همداسې مجاهد او غازي غټ که بچی الله دې دا دې مونږ زامن دي دا مونږ همداسې تربیه کوو دا دې مونږ بچي دي دا د اشغال په خلاف مونږ همداسې تربیه کوو بچی دا بیرغ یې وارې بیا ښکل که چې ورونه بال سي زویه ښکل که قربان دې شمه آفرین بچی بیا دا بیرغ ښکل که
دا بیرغ یې وارې بیا ښکل که زویه ودرېږه په احترام باندې ودرېږه آفرین سلام وکړه قربان دې شم اسلامي امارت غازیانو ماشومان درته احترام کوي ډېره مننه بچی کښېنه دا په دې پوهېږي الحمدلله په دې پوهېږي چې دې بیرغ باندې کلمه لیکل سوې په دې بیرغ په زرګونو سرونه شیندل سوي نو ځکه احترام کوي اما په دې باندې نه پوهېږي چې ته د چا دپاره جنګېږې او بالکل صافی صاحب وخت به دې راسي هغه به بیا ته پوهې کړي دا ماشوم الحمدلله موږ درته داسې دا خپل بچي روزو موږ د سره ډېره ګزاره کوله دي موږ بچی باندې به بیا موږ به پیو بښئ که دا له خیره خدای درته غټ کړه او موږ ته به دوا کوئ د پلارونه خو ډېر ښه خلک وو صافی صاحب هیله مې ده شاهین صاحب مهرباني وکړه د تا نوبت ده او که ته وایې افغان کمانډو ته وخت ورکړم ډېر ښه عاجز تر اوسه ناست یوه خبره نه ده کړې خبرې ټولې واورېدې که هر نظر راځي کمانډو صاحب مهرباني وکړه مایک د خلاص کړه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلیکم السلام علیکم السلام الحمدلله د خدای فضل مهرباني وکړه طالبان له امریکانو سره ورباندې کابل له مزدور ادارې سره جهاد ولې موبین صاحب دا خو واضحه خبره ده چې مثال له امریکایانو سره جهاد فرض ده او له حکومت سره وربند نه کوي نو خامخا طالبان به کوم معهد و معاهده لري په دې باندې به وربند نه کوي زه خپله په دې حکومت کې 4 کاله پاتې شوی یم 4 کاله او 3 میاشتې مې وظیفه اجرا کړې په غزني او پکتیا او په زابل کې او اوس فلحال بېزاره شوی یم دا 2 میاشتې کېږي راغلی یم په دوبۍ کې اوسېږم ته څه شي مجبوره کړې کمانډو صاحب چې ته له دې مزدوري ادارې نه بېزاري اعلان کړله مونږ خو یو طالب مو نه لید داسې له امارته بېزاره سوی داسې قربانۍ ورکوي داسې سرونه شین دي چې ملا صاحب له دې نه بېزاره شوم مثال په حکومت کې مثال موږ ته حق په خپل وخت نه رسېدو فحش زیات و قومندانانو مثال د خلکو کې عزتو باندې لوبې کولې په هغو باندې به یې که نه سودا یې کولې یو کس به یې ونیو نو هغه ته به ویل چې یا پیسې راکړه یا وروځئ تا عزت ته بېعزتي جوړوم په دې خاطر باندې ما دا وجدان و د ما دا پښتونولي د ما دا افغانیت دا ما ته اجازه را نه کړه چې مثال زه نور دې حکومت کې کار وکړم او نور مثال دومره بېعزتي په سر باندې واخلم ډېره مننه وروره که نور څه ویل لرې مهرباني وکړه دا د موږ سوالو تاره ته حل نو زه دا غوښتنه کوم له تاسې له ټولو ملګرو څخه چې که زه درسم مثال زه تر اوسه لا په حکومت کې مثال زه راتښتېدلی له حکومت څخه زه مثال زما قرارداد وروره چې ته راسې په دې تندي باندې د ښکلو غاړه کې د ګلانو ماچو سپین کالي تور واسکاټ ښه داسې کوریبلان چپلۍ قندارۍ وادې ورېده عطر ښه داسې نر غوندې به خپل کور ته ولاړ سې که جهاد 5,000 به زه ورکړم 10,000 به سي وروره نوش جان دې کرا کور کې کښېنه نه به ورکوي دعوت ارشاد د کمیسیون لامبر زه در کوم افغان کمانډو وروره د تا به عزت کوي د تا به قدر کوي د تا د کورنۍ د تا د پلار د ټول فامیل دی دفاع د اسلامي امارت په غازیانو باندې فرض ده له تا نه به انشاءالله دفاع کوي زه به لمبر درکړم شخصي کې بیا ما سره رابطه وکړئ انشاءالله العزیز هېڅ مشکل نشته او یا د قاري صاحب سعید خوستي ټویټر ته لاړ سه هلته هغه ته ووایي انشاءالله هغه به ډېره ښه رهنمایي درته وکړي هېڅ مشکل نشته نه ما ته ملا صاحب ما ته د حکومت په کوم اداره کې زما کار کوو هغه زما کورنۍ ته اختارونه کوي زما کورنۍ یو بل ولایت له دغو مشاکلو چې کډه شوي د تللي دي خپل کله یې پرېښی ده د دې مشاکلو چې مثال اختارونه یې ورکول حکومت اختارونه ورکړي دي حکومت اختارونه هېڅ هم نسي کوای حکومت د خپل ځان وساتي بې چرته سه چې اختار یې درکوي ایسته به ټوپک واخلي درز او غب به یې په خلاف شروع کړي فرض جهاد دا مونږ هم همدغسې اختارونه یې راکول که نه چې اوس ټول ورته راجګ سوي ټوپک چانټه دا د په ما نور توکل په الله که هېڅ مشکل نشته انشاءالله مونږ به په خپل ازادي اخلو شاهین صاحب مهرباني وکړه دا ورور خو هم له حکومته بېزاره ده او بس